د دې خپلې ژبې قدر کوئ. زه یو څو خبرې په دې ژبه تاسو سره داسې کومه چې لکه ګوره د خلکو به څه ژبې زمونږ چې کومه ژبه ده په میان چې په کومه کونډه نیسي نو هغې ته په اردو کې وایي مچی پکړنے والا کانټا. بیا مئی کې چې کومه لشه ده نو هغې ته وایي مچی کا کانټا. بیا چې کم کیکر یا بیره کې ازغې ده نو هغې ته وایي دا د کیکر کانټا او کجور کا کانټا. بیا چې دا غټ غټ ګاډي پیتلي دغه ماشاءالله کانټا او انشاءالله کانټا. بیا بل یو چوری کانټا ده جی، یو درې غاښی یو ورسره هغه چوری کانټا ورته وایي. او پتنګ ته چې پیچولي نو وایي کانټې مارتے ہیں. ګوره په پښتو کې چې نری لخته ده نو هغې ته وایي چمبخته. څه ورته وایي؟ چمبخته. او چې لږه غټه شي نو بیا لخته شي، چې لږ نور غټ شي نو بیا کوتک شي، ډانګ شي، لوړ شي، لاړې شي. چې وجود غټیږي یا بدلیږي نو د هغې نوم ورسره بدلیږي. په اردو کې وایي ډنډه، په انګلیش کې وایي سټیک، خو په پښتو کې بیا بلا شی نومونه دي د دغې باندې. نو د خپلې ژبې سره مینه کوئ. زموږ ډېره ښکلې ژبه ده. زه دغه ځای مې بارګین و په هغې کې ناست وم، یو څو هلکان رالل او نو روخکه ماته وی اندلیب صاحب دا نورې ژبې نه دي وي، ته صرف پښتو پسې شوی. د ګاډي په بانټ یې ګوته کېښوده، د بانټ ته په پښتو کې څه وایي. بیا ماته وی سټیرنګ ته په پښتو کې څه وایي. بیا وی ګیر ته په پښتو کې څه وایي. زه غلی ناست وم، ما ورته ویل بچې پښتنو ګاډي نه دي جوړ کړي او ما دا کم کټ کې چې ناست یو نو دا پښتنو جوړ کړی دی. ما دا یې لنډې بازو دی، دا یې اوږد بازو دی، دا یې خپه ده، دا پکې چوړ دی، دا پکې باڼ دی، دا پکې کښه ده. ما ته ماته په یو ژبه کې په کټ کې دومره نومونه وښایه. او ما ارټ یې جوړ کړی دی نو که ارټ ته مې ودرولې نو ما توبې به وباسې 100 نومونه به ته دا ارټ کې وښیم. صرف دا یوې نه ده، دا یوې چې په دې یوه کې څومره نومونه دي. په دې یوه کې دا موټی دی او دا جنګی دی او دا تړتړی دی او دا کونده ده او دا پاله ده او دا پیوند دی او دا سپرخی دی او یاره خو په هغې کې چې څومره نومونه دي ته بیا اریان پاتې شي. بیا په ارټ کې که مې ودرولې نو دا درکړ دی، دا سوترلړ دی، دا کوبي دي، دا بوړي دي، دا غشی دی، دا برونی ده، دا مکڼه دی، څومره نومونه دي پکې ته به اریان پاتې شي چې پښتنو ولې څنګه څنګه نومونه ایښي دي. نو پښتنو چې کوم څیزونه جوړ کړي بیا هغه نه ما تپوس وکړم هلکه ته سبق وایې نو ما ته وی او زه وی ماسټر کوم. ما څه کې ماسټر کې؟ وی اردو کې. ما اردو دلې درځي وي دا له خبره ده. ما دې ګروپ ته اردو کې څه وایي؟ ته چاله ورځي چې ګروپ ته اردو کې څه وایي؟ تعلیم یافته ملګري مې ناست دي جی. ګروپ ته اردو کې څه وایي جی؟ سپمې ته جی څه وایي؟ سپمې ته هغه وایي ناک معنا، ناک خو پودې ته وایي. ګوره په پښتو ژبه کې دا ځای نه دی، دا دې ته څه وایي جی؟ زیزمه ورته وایي. ګوره زی بیل نوم دی او د لاندیني بیل نوم دی. د لاندیني ته څه وایي؟ لیمه. حمزه بابا وایي رامې شي لیمو ته د دیدن په وخت اوښ کې څه ناتر سره کیبانې دي. نو د ژبې قدر کوئ. زه خو بخښنه غواړم باتور د پر راغلم، خو زموږ دغه کمزوري ده چې که په جومات کې ودرېږو که په حجره کې ودرېږو د ژبې خبره کوم. ما ته ډېر خلک وایي چې اندلیب صاحب تا دې ژبې له ډېر خدمت وکړه. زه وایم ژبې چې ما له څه راکړي دي نو زه به ژبې له څه ورکړم. تاسو یقین وکئ دا داسې ژبه ده داسې چې دې سره لګیا هسې ورسره شوق ساتي. شاعر نه یې، ماهر نه یې، نور څه ادیب نه یې، خو چې دې ژبې سره شوق ساتي نو قسم په خدای دی او به دې ځلوي او به دې پړکوي په دې ټوله دنیا کې به دې وځلوي. داسې ژبه ده. څوک چې دې ژبې سره نږدې پاتې شوی دی هغې ډېر عزتمن کړی دی او ډېر عزتونه یې وله ورکړي دي. د خپلې ژبې ډېر قدر کوئ. زموږ ډېره ښکلې ژبه ده. پروري شروع کېږي 21 فروری د مورنو ژبو ورځ ده. موږ بیا نمانځو او په ټوله دنیا کې به خلک خپلې مورنۍ ژبې نمانځي. تاسو ټولو له پکار دي چې 21 فروری باندې چېرته در سره نږدې پروګرام وي. موږ خو لا دغه تړل نه دي کړي چې کوم ځای به کوو او خو کوو به خامخا موږ هر 21 فروری باندې کوو انشاءالله. زما د پاڼې نه زما د پیج نه به م زه ورکوم. تاسو به وګورئ چې موږ به کوم ځای یو. نو تاسو له پکار دي په هغې کې شرکت وکئ. که هغې ته نه شئ تللی نو هسې چې په 21 فروری راپاسئ نو خپل رور ته خپل ملګري ته پښتو کې یو میسج وکړه، یو غږیز پیغام ورته ورکړه، یو لیدونکی پیغام ورته ورکړه.
او ورته ورکه نن د ژبو ورځ ده، په ژبه څه خبره وکړئ، په ژبه څه شعرونه ووایي. د زموږ ډېره ښکلې ژبه ده، زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي. زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي. ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي، او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه. دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي. دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه. دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي، او ښکاریږي چې هم دی د دې دنیا سوچا اولاد دی. د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي. زمونږ خو د خاورې په شان رنګ دی، څوک تک سپین دي، څوک تک تور دي، خو پښتانه د خاورې په شان رنګ دی. نو دا د دې دنیا سوچا اولاد دی. ستاسو ډېره مننه کوم. یو مزاحیه نظم درته